نیمروز ته د ملا برادر سفر د اشرف غني نیمګړې پروژې تکمیل کوي. دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند روان کال 1302 لمریز کال د وری میاشتې په لومړۍ نیټه نیمروز ولایت ته سفر وکړ. په دې سفر کې له هغه سره متقي د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال د ملي پراختیا شرکت رئیس اتاش او یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم ملګري وو او د نیمروز له والي سره تر لیدنې وروسته یې له کمال خان بند څخه هم لیدنه وکړه. د نیمروز ولایت له والي سره د دې ولایت د خلکو د اوبو د ستونزو د حل او کرنیزو ځمکو ته پر وخت د اوبو رسولو د بحث ترڅنګ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او مل پلاوي د کمال خان بند د توربینونو د نصبولو له بهیر څخه لیدنه وکړه او د اوبو د ذخیرې د ظرفیت د زیاتوالي د اړوند کانالونو د پاککارۍ او په ټوله کې د چارو د ښه مدیریت په اړه له اړوند مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړي. ملا برادر اخوند کمال خان بن ملي او حیاتي پروژه وبلله او د رامنځته شوو نوښتونو له امله یې د مسؤلینو د هڅې قدرداني وکړه. په پای کې محترم ملا صاحب د بند د پارچاوي او د اوبو کنټرول په اړه د تخنیکي انجینرانو نظرونه واوریدل او په اړه یې د اوبو انرژۍ وزارت مسؤلینو ته هدایت ورکړ چې د ستونزو د حل په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې کمال خان بند ډیر کارونه د ولسمشر غني په حکومت کې ترسره شو او پرانیستی هم نوموړي په خپله وکړه. خلک بیا وایي چې طالبان باید ملي پروژو او په ځانګړې توګه پر سیندونو د برېښنا بندونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي چې له یوې خوا به ورسره خلکو ته برېښنا ورسول شي او له بلې خوا به د هېواد اقتصاد ته ښه وده ورکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.